زه یو خبره غواړم وکړم چې خبره دا ده ستا به په یاد نشي چې کله ته زوړ شي یا مثلا ضعیفه شي یا کوم بل مشکل باندې راشي یعنی په آخره ورځ کې دا نه حسابېږي ته څومره پیسې دې ګټلې دي کومه ډوډۍ دې خوړلې ده څه شی دې کړي دي لیکن تجربې انسان ته همیشه پاتې کېدی شي یعنی کوم شی چې ته تجربه کړی دی وي یو ښایسته سفر ته تللی یې دوستان سره تللی یې فامیل سره تللی یې خپل اولاد سره د وخت تېر کړی دی خپل مور او پلار دې راغوستی دي خپل ورونه دې راغوستی دي او همداسې منځونو ګرځېدلي یاستئ همدلته هم یو ښایسته یادګار جوړ کړی والله 15 کاله 10 کاله بعد یا چې کله هر کله ته کښېنې تدبر وکړې دا ته نه یادېږي چې تا کومه ډوډۍ خوړلې وه کوم موټر کې ګرځېدلی وې څنګه چلو ځکه هغه موقتي تجربې دي لیکن دغه شی یادګار همیشه انسان ته پاتې کېږي موږ 2 کاله مخکې راغلي یو او نن بیا راغلي یو نو زما فقط بنا دا د ورونو خویندو چې فامیل سره یو ځای بیرون ووځئ خپل مور پلار راواخلئ ښځه او بچي راواخلئ دوستانو سره وګرځئ دفتر کارمندانو سره وګرځئ ځکه په ورځ په آخر ورځ کې به همدغه میموریګانې همدغه یادګارونه تاسو سره پاتې کېږي او تاسو به ترې خوند اخلئ نو انشاءالله موږ غواړو دغه میموري تاسو شریک کړو تر څو به تاسو هم دې سفرونه خوند واخلئ تشویق هم کړو چې ووځئ د الله سبحانه وتعالی کائنات وګورئ څومره دا ښایسته ده الله سبحانه وتعالی ځمکه موږ ته جوړه کړې ده او فکر وکوئ چې جنت به څومره ښایسته وي او هغه ځای تارګېټ کړئ سفر ته ووځه او وچه ډوډۍ ورسره وخوره